تاسو محافظت کوي پابندي کوي د منځونو والصلاة الوسطى او د منځني منځ چې هغه د مازیګر منځ دی د دې ډیر حفاظت کوي بل زوی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا منځ په مسلمانانو باندې فرض شوی دی خو په خپل وخت کې فرض شوی دی د هر منځ د پاره مخصوص وقت دی قرآن کریم کی رب العالمین بلا زیوی اے د ایمان خواندانو منگتا آوازو کی یا ایوہ الذین آمنو اے د ایمان خواندانو علماء وائی چی قرآن کریم کی کم زیکم پا آیت کی راشی چی یا ایوہ الذین آمنو نو چکل دا آیات اولولی نو ڈاریک وائی اللہ ماتا وائی ماتا دی دا ایمان دولت نصیب کرے دے اللہ بل حکم سدے چی منمائی کلچم قرآن کریم کی کم زیرالو چی یا ایوہ الذین آمنو اللہ آوازو کی اے دا ایمان خواندانو چالچی می دا ایمان دولت ورکڑے دے اغی توام سور توام اقیم الصلاة منس قائم کئی منس قائم کئی اللہ تو ما توای ما منس قائم کو زبد منس احتمام کو پولیسرات باندې ډومبه پاټک چې دی هغه د ایمان لګېدلې دی چې کله پولیسرات باندې خلق تیریږي اولنې چیک پوسټ او پاټک چې مخې لراشي پاغي کې به حساب چکیږي نو د ایمان بکی مؤمن او غیر مؤمن به جدا کوي ایمان شتا او تمخه ترازه ایمان شتا نشتا دیکته د جهنم ته گزارای د نبی ابل تپوس نشته دی دا پولیسرات چې دی دا د جهنم د پاسه تللی دی دا پول نړومبې چیک پوسټ په مخې له مونږ لراشي د ایمان چیکن بکی مونږ چې په چیک پوسټونو تیریږو بیا حالاتو کې تاسو لیدلي وو کنه چا شناختی کارت کور پرېښو دی وی چیک پوسټ کې د شناختی کارت تپوس کیږي هر سړي به شناختی کارت نیغ نیولی و نو دقه شان به ړومبې په پولیسرات چې چیک پوسټ لګېدلی هغه به د ایمان چیک پوسټ د ایمان چکن بکیږي چې مؤمن دی او کنه دی الله دې زمون کلک ایمان نصیب کی او د فساد دور دی او د فتنو دور دی الله دې زمون خاتمه په ایمان کی بس دا دعا غواړي چې الله زمون خاتمه په ایمان کی بس نبی علیہ السلام صحابه ته ورزو فرمایل وی زبنایما خدا فتنی به دسی راضی کنا لکه څنګه چې د باران د اساس کې را روان دي دسی به د فتنې را روان دي دسی دور به پتا سورایش چې بچ کېدل به ډېر ګرانې په هر سړي باندې به د سود دوړې والوزي که سود نه کوي نو دوړه به پې والوزي دسی دور دی نن سبا نو ډېرې دعاګانې د ایمان د دولت کولاسې نه چې د ایمان نه خلاص شو ړومبی چیک پوسټ چې چیکن د ایمان وشي نو مخې ته به روان شي نو اقیم الصلاة بل چیک پوسټ په مخې ته د مانځه راشي ړومبی حساب به د ایمان نه پس د منځ شروع شي د منځ حساب به کوي هسې خدای له به څه جواب ورکړو چې د منځ حساب شروع شي زمونږ دا منځ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی ورته وی د الله حبیب نصیحت راته وکړه او مختصر راته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې کله منځ ته ودرېږي نو داسې منځ کوه لکه دا چې زما په دنیا کې اخیری منځ بس دا نصیحت پوره دی چې منځ ته ودرېږي نو دا تصور کوه چې دا زما اخیری منځ دی بس دې پسې زما حساب شروع کېدو واله دی ژوند مې ختم دی نو دویم چیک پوسټ چې په پولیسرات چیکن شروع شي نو هغه به د مانځه کېږي او د منځ چیکن به کېږي منځ به کاته شي منځ به تلل شي ښه ډېروالي د منځ ته به نه شي کاته د منځ وزن ته به کاته شي وزن با جماعت شوی دی ځان له شوی دی په وخت کې شوی دی ادا شوی دی قضا شوی دی ډېرې زنانه داسې دي چې هغې ته دا معلومات هم نشته چې د سحر منځ څه ټیم قضا کېږي یقین وکړه که دا پته ورته تاسو ته معلومات وکړه دې ته کور کې نقشه ولګوئ پوه یې کوئ پې وایي ګورئ نن سحر منځ د دې ټیمه پورې به سبا سحر منځ کي پته ورته هم نه اکثر په مکروه ټیم کې ولاړ یې منځونه کوي او پته ورته نه ناخبره دي که نو د منځونو به الله طول کوي ګورئ هلته به د اعمالو تلل شي تلل وزن طبقات شي چې په عمل کې وزن څومره دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د چندې اعلان وکړو
نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ماوی چې زبنند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه مخکې کېږم میدان بغټم وی کور کې می نیم مال پرې خو دو نیم می راوړو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما مال راوړو نبی علیہ السلام فرمایل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کور کې دې څه پرې خو دي مې نیم می پرې خو دي نیم می راوړې وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ورتوی صدی راوڑی دی و صدی پری خودی دی وی اللہ و دا اللہ رسول می کور پری خودی دی نور می عرص راوڑی نو علماء وائی مال چیو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال دا دن ڈیرو مال اغا ڈیر راوڑیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو چی دا میدان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وگٹو او مالی لگو او دا اغا مال ڈیرو زکاة چې د په مال کې قرباني سیوا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مال ډیرو خو هغه نیم پرې خو دی او نیم راوړی نو د مال نیم راوړی و او د مال لګو خو د ټول راوړی اوس اندازه وشوله عمل مال د هغه ډیرو مال د کم و خو دی کې اخلاص ډیرو ټول راوړی او هغه نیم پرې خو دی نو نبی علیہ السلام اعلان کوي میدان ابو بکر صدیق وګټو رضی الله تعالی عنہ زکا قربانی پکے ڈیرا وکنا نو دا اعمالو با طول کیگی طول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی دا دو شپو نیکای راکا و دا طول عمر نیکای والا دا یو سو گڑو نیکای راکا دا طول عمر والا وی کمی وی یو چی غاری سور کی دا نبی علیہ السلام سروی دا اغی وقت نیکای یو چی کلتا دا مسیلمت القذاب خلاف دا جہاد اعلانو نو دا نیکای راکا و دا طول عمر نیکای نوالا وی نشم تولے دا نیکای نو جنت التبا دا اعمالو طول کیگی اعمال بتلیل شی چی پا اعمالو کی وزن سمر دے نو دا منزون برالا تلی نو خپل سوچ پی پکار دے نو چی دا تلی تا مخامخ شی طلب قائمی گی دا میزان طلب لگی دا منزون بتلیل کیگی و دا دی با وزن راوزی نن منگ سمر آسان خبری لکا منزل زوزور گزان لبے وکم مڑی بزا خو ټیم خلاشته خوی به د جمع منز وشو د جمع منز چې ځان له منز شي او د جمع وشي نو د جمع منز ته په ځان له منز باندې 25 درجه یا 20 درجه فضیلت حاصل دی 27 درجه دی پوت کړلې ته مولوی صاحب درجه څه خبره ده ځان د درجه وزن به معلوم شي خو چې کله په جنت کې مرتبه تقسیم شي چې ستانه سړی یو درجه اوچتی نو تبه ارمانو کې ارمان چې ما چې هغه هره ورځ 27 درجې پوت کولی ولې مې پوت کولی دا دی ډېرانه یوه درجه اوچت دی د څومره لوی مقام دی او تا نه هره ورځ د مانځه 2527 درجې پوت کېږي احساس هم نشته دی منځ په وقت او بیا منځ د جماعت سره منځ کول دا ځان له یو عادت جوړ کړئ ځان له منځ مه کوئ بس ولې 29 درجې پرېږدم ته چې 29 روپۍ ګټه یې به پرېږدې چېرته په بازار کې نو 29 درجه د اخرت ګټه ولی پریدم 25 درجه ګټه د اخرت ولی پریدم نو منس با جماعت ادا د ډیر لوی ګټه ده د کې ډیر لوی تاوان کی او کوشش کو چې منس په سرتور سر نکو ډیر کسان تپوس کی منس په سرتور کیږي کنه کیږي زه هم زه درته دا نه وایم چې نه کیږي ځکه چې زه خدا فتوا نشم درکولی چې نه کیږي خو زه تا ته وایم ته سوچ وکړه ته د الله په دربار کې ودرېږي او سرتوره ودرېږي نو دا مونځ به د الله تلي نو ځان له پې سوچ وکړو چې دا وتلل شي نو چې څومره وزن به یې خیږي هغې طول ته سوچ کوه نو تلل به شي تلل نو ځان له پې خپل سوچ وکړه چې د سرتورې مونځ درله الله وتلي نو حساب پې وکړه بیا ورته ځان له ګوره دا خو د الله په دربار کې حاضري ده مونځ ډېر اهمه خبره ده چې کله به د اذان ټیم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغکوی بلال راشا بلال براغی وی سوید اللہ حبیبا وی ارحنا یا بلال بلال دیڑتا ملک آرام راو لکنا چی دیڑتا ملک آرام راشی سنگ با آرام رازی وی شروع کا اذان بلال بوی اللہ اکبر وی ارحنا یا بلال رتم آرام راولا رتم آرام راولا رتم راحت راولا بلال زمونږ ته آرام راوله چې د مانځه ټیم بشو وی اذان شروع که چې ړتم آرام راشي نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل ښکلی دورو چې
چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ مقرر چې امیر المؤمنین د خلافت هغه ذمہداری برداشت کړل او سٹارټ واغستو نو ټولو گورنرانو ته چټای رااله ټولو گورنرانو باندې چټای تقسیم شو هر گورنر چټای وکتله اپ چټای ورته لومبه حکم دالی کله چې د مانزبه اهتمام کوي دا گورنرانو ته چټای لاړي هر گورنر ته چټای رااله زوام کاش چې دا چټای دی حکمرانانو ته رااله دا دی علاقو ته رااله دا دی محلو ته رااله دا دی کلو ته رااله چې دا د برینر حکم راغی چې خبردار منز به نه ضایع کوئ چا چې منز ضایع کو د دین ضایع کو لومبۍ چټۍ خوره شوله ټولو گورنرانو ته چټۍ راللې د امیر المؤمنین د طرف نه وی ګورې د منز به اهتمام کو خپله چې کله په نیزه باندې ولګېدو نو دومره بیمار و که نه چې دلته یې پی اسکل نو هغه تې دلته راووتل په دې ځای تې راووتل اسکلی نه شو او چې د مانزه ټیم بشه که نه وی ما بیداره وی ما بیداره وی ما ته د مانزه په ټیم کې غږ کوئ غږ چې د مونځ ټیم راغی دا خو د الله د طرف نه آواز راغی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الله وی مانزه تراشا مانزه تراشا کامیابی تراشا دا خو ډیره لویه خبره ډیره لویه خبره اول چې کم سړی د جمعې په ورځ جومات ته راننوځي دته دومره اجر میلو شي لکه دی چې یو څاروی د الله په لار کې قرباني او چې اخیری را دنده شي خطبې ټیم شي نو ملائک رجسټري بندي کوي بند کوي بس خطبه واورئ اخیری سړي له د چرګې د اګۍ مره اجر ولیکل شي نو اول له د څاروي د قربانۍ او بل له د چرګې د اګۍ دا صرف د جمعې د مانځه فرق دی او مونځ به اذان وشي او چای ډوډۍ او کارونو کې به مشغوله شو چې کله اذان اول وشي د هغې نه پس ګورئ بیا بیه شرا کول د جمعې د تیاري نه علاوه په نورو کارونو کې مشغولېدل دا ګورئ مکروه دي جومات ته د وخت حاضري کول د وخت نو بار بار به د مانځه دپاره بیدارولی شي ما ته اواز کوئ چې د مانځه ټیم راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره بیمار دی چې د مانځه ټیم شو دوه صحابه کرام رالل او تکیې پې ور واچوله په یو لاس او په بل لاس او جومات ته روان دی او دا خپې مبارکې کتاب نو نو دا داسې په ځمکه راښکل شوي داسې یو نښې جوړې کړې وي په ځمکه کې خو امام الانبیا د جمع مانځه ته حاضري کړې نن زمونږ د جمع د مونځ څه حال او چې کوي نو په کومه طریقه یې کوو د مونځ دا طریقه نه ده دا د مونځ طریقه نه ده ړومبې حساب به راسره ګورې د مانځه کېږي ګورې دا ډېره ګرانه خبره ده دا ډېره وزني خبره ده او چې کله امام الانبیا وفات کېدو ته خبرې اخیری کلمه یې څه پرېښودې وه حضرت نبی علیه السلام میینې ما زما ورسره محبت دی یاره خفه کېږم چې ته نه اخري کلمه یې څه ویلې وه دې قوم ته یې څه پیغام پرېښود چې دا نور د دنیا نه غایب کېدو او په مدینه منوره باندې یو خزان راته نو څه ویلي په ژبه یې دا کلمه وایي الصلاة الصلاة د مونځ به اهتمام کوئ د مونځ به پابندي کوئ مونځ به نه پرېږدئ مونځ به نه پرېږدئ مونځ به نه پرېږدئ وما ملکت ایمانکم او چې ستاسو د ماتخ څومره خلق دی د هغې سره به ښه سلوک کوئ مونځ به نه پرېږدئ د ماتختو سره به ښه سلوک کوئ او زه د دنیا نه ځمه زه به خو زما دا خبرې به نه هېروئ زما خبرې به یاد ساتئ نن امتي ته دا یاد چې اذان وشي چې حی علی الصلاة نبی علیہ السلام بم وی چې الصلاة دا هغه مونځ راغی دا هغه مونځ دی مور او پلار او وروره چې په لومبې به راسره په پولیس رات په پل لومبې د مونځ حساب کېږي دا مور بچې پوه کړی دا پلار بچې پوه کړی بچیا نبی علیہ السلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې بچیم 9 کالو ته ورسي د مانځه حکم ورته کوي بچیا پاسا دا اذان دی واورېدو دا اذان دی واورېد دا आवाज د الله د طرف نه دی او بیا چې 10 کالو ته ورسیږي او مونځ نه کوي امام الانبیا په خپله مبارکه خوله فرمایلي واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې 10 کالو ته ورسیږي او مونځ نه کوي بیا یې په مانځه باندې وښئ سکول کار اونکي سزا ورکئ په کاپیانو یې وښي
تا یو ورځ بچې په منځ والے چې تا نن منځ پرېښودی دا بې برکتۍ ولیدې او وفرقوا بینهم فی المضاجع د امام الانبیا ډېرې قیمتي خبرې وي چې لسو کالو ته ورسېږي او منځ نه کوي نو په منځ یې وښی او د بسترو ځایونه وله جدا کوي ښه بیا د دورونه په یوه بستره کې نه سملي یو ورور او خور دې په یوه بستره کې نه سملي چې لسو کالو ته ورسېږي دا بیا یو ځای دې نه سملي ولې دې نه سملي دا د امام الانبیا ډېره قیمتي خبره ده ولې پکې مه لټوه ولې پکې مه لټوه خو چې نبی علیه السلام ویلي دي چې د بسترو ځایونه وله جدا کوي دې کې به ډېر خیري او برکت وي او چې جدا دې نه کړل نو نقصانات به یې پخپله وویني ما نه بیا تپوس مه کوه دا د امام الانبیا قیمتي خبرې وي نوی بچی وخی چې لسو کالو ته ورسیږي او منځ نه کوي حدیث مبارک ته من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر زمون امام سے باندې دی الله رحم وکي غوايي الله دی قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي ګورې د سری امام سے وای د دې حدیث مطلب دا دی چې چا منس پرې خودو نو قریب الی الکفر دی کفر ته نږدې شوی دی چې منس پرې خو دا څومره غټه خبره ده ای منس کو ډیر په اهتمام کو ډیر په عجزۍ کو په سرتور سری نه کو دا د الله په دربار کې حاضری ده تاسو نه خبر نه خبر چې دا کله مونږ وایو کنه الله اکبر زنانه تاسو ته وام نارینه ته وام لک سوچ ځان لري مانځ ټیم کې کوي ښا یو دا اوږد منځ باندې تنګېږي مور سړی وي زر منځ او زر منځ تاسو په کار ده چې تپوس کولی چې مولي صاحب د جمعې په ورځ به نبی علیه السلام په اول رکات کې کوم صورت وي نن هغه نه وی او لنډ وایي چې زه روزو چې سنت پرېږدو کارونه ډېر دي نبی علیه السلام به جمعه کې اول رکات کې اکثر سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى دیم رکات کې به وی هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه پکار د چې مقتدی دا مطالبه کولی چې جمعې په ورځ ده ووایي ځکه امام الانبیا به لوستل نبی علیه السلام به لوستل نو چې کله سړی منځ ته ودرېږي که نه په دې به لږ سوچ کوئ مونږ وایو الله اکبر دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي تحریمه معنی حرامون کې دې د من نه علاوه منافي کارونه ټول حرام کړل خبرې حرام خوړل سکل حرام سلام جواب ورکول حرام ټول خبرې ختم یو رابطه دې د الله د ذات سره قایمه شوله په یو الله اکبر سره تاسو به لیدي اورېدلي به مې که نه وی ما لیدلی دی وی په یو قدم د عرش پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو اورېدلي دي دې مقصد دا نه دی چې دې عرش ته رسی دې مقصد دا دی چې سړی وی الله اکبر نو د عرش د مالک سره د رابطه جوړه شوله په دې یو الله اکبر سره دا څومره لویه خبره ده مورې خورې ته چې وی الله اکبر د الله سره رابطه قایمه شوله بعض بچي کټ کورونه ختم پټي ختم نوکرۍ ختمې سوچونه ختم الله اکبر امام الانبیا چې به منځ ادرو وی صفونه سیده کوي دسی به صفونه نیغول لکه سړی چې د جهاد دپاره په غشي به دسی دا صفونه نیغول سو صفوفکم صفونه برابر کوي خالی ځایونه ډک کوي ودرېږئ او الله ته ووایي چې الله اکبر نو چې کله سړی مانځه ته ودرېږي که نه د ده رابطه د عرش د مالک سره قایمه شي ته د منځ د راز نه خبر مورې خورې روره پلاره تا د منځ راز نه دی لیدلی ځکه ما نه تپوس کوي چې په سرتوره کېږي او که نه کېږي ځکه ما نه تپوس کوي چې دا سنت موکده دی او که غیر موکده دی چې پرېږدم ته خبر نه د منځ د راز نه چې ته وایې الله اکبر رابطه د عرش د مالک سره قایمه شوله بس خبرې ختم چې ته وایې الحمدلله رب العالمین زنانو درخواست کوم نارینو درخواست کوم منځ داسې کوئ چې ودرېږئ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین داسې منځ کوئ ښه دا به راسره حساب کوي که نه په پولیس راتو دا ټول منځونه به راله راړئ که نه نو چې ته وایې الحمدلله رب العالمین ته نه خبر نو دا د بنده سره خبرې نه دي ښه هلته الله پاک فرشتو ته وایي حمدني عبدي ای فرشتو
وملی نو زما بنده زما حمد بیان کو تاسو چې ما ته دا بنده م پیدا کو دې بدا کی دې بدا حمدنی عبدی